د کابل کندهار پر لویه لار 2 نوي پلونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د زابل ولایت اړوند په دغه لویو پلونو څه د پاسه 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. نور حال د اسمت الله کایل په راپور کې. د زابل ولایت په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لویه لاره 2 غټ پلونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ټولګټو چارو وزیر وایي د دغه پلونو بودیجه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه افغانۍ کیږي د دوی د وزارت لخوا ورکول شوې او کارونه یې د سنگر نیازي ساختماني شرکت له لوري د 5 میاشتو په موده کې بشپړ او نن ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. هغه وایي د کابل کندهار د لوی لارې جوړول په لومړیتوبونو کې دي او پر دغه لاره باندې تر 300 زیات واړه پلچکونه او 9 غټ پلونه ویجاړ شوي وو چې اوس یې تقریبا ټول جوړ شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي. چې یو د سوختې دی دوم د سنگر مانده دی چې موږ ته یې نن افتتاح کوو. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې نور ترمیم کړو. یو پل بل پاته دی د مغلظ په نامه سره هغه هم سبا نه بل سبا افتتاح کوو. بل پل بیا د کندهار او د کابل په مابین کې بل پاته نه دی. بل لور بیا د لوی لارې موټر چلونکي د یاد سړک د پلونو پر جوړېدو خوشي ښیي او وایي چې دغه لویه لار دې ورته په اساسي ډول ورغول شي تر څو په راتلونکي کې موټر چلونکي او مسافر په تکلیف نه شي. اوس مې دا سپاریان ټول مال دغونه خوشحاله یم چې اوس دغه د ډېر وخت وروسته پر دا پله باندې چېرېږم چې بیخي چې راښکاره شوم چې دا پلې لاو ډېر د خوشحالي احساس مې وکړ. مخکې خو نو دلته اوبه راتلې لاندې به شواس ورو موټر به بند و یو موټر به پکښې چپه شوی و نور به بره ورته ولاړ انتظار پاک دی د خیر کې خدای پاک دی بس زموږ وطن ټول دغسې آباد کړي لکه دا پل چې ده. اخته خو خالي پر دې ځای به راګرځېدل ټیرون یې خرابول کنده ده ډبره لري نو اوس خو دا بچي ده. د یادونې وړ ده چې د کابل کندهار لویه لاره د هیواد په سطحه غټه ټرانزیټي لاره ده چې په 24 ساعتونو کې ورباندې شاوخوا 8000 لوی او واړه موټرونه تګ او راتګ کوي.